دا جواب نه ورکول دا د ادب د ورکولو یو طریقه ده. کله سړی په دې طریقې سره ادب ورکوي، خو په دې باندې درنې ښځې پوهېږي. مسلمانه درنه ښځه چې که نه چې کله خاوند ترې خفه شي جواب ورنه کوي سره غم پیدا شي چې ګوره څه چل شوی دی. او چې ښځه سپکه یو بې ادبه یو بدتمیزه اکه وی وهې وی ټکې نه هغې کې بیا هم ادب نه راځي. چې د خاوند سره یعنې زه د بعضو کسانو نه خبر شم که نه وي د خاوند سره وي دا ښځه لاس اچي، زه حیران شم والله یعنې غونه راباندې زیږ شي. ستاسو سوچ سړي ته لاړ چې دا لا څنګه سړی دی. زه د سړي موضوع نه یم تللی، زه دې ښځې ته په سوچ کې یم چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته الله نه علاوه سجده چاته جایز وي ما به ښځو ته ویله چې خاوندانو ته سجده وکړئ، او دا په دغه خاوند لاس اوچتوي. او عایشه رضی الله عنها وایي که یو ښځه راولګي د خاوند په خپو دوړه پرتې او دا دوړه تې په دې نینګي باندې صفا کړي، د خپل نینګی د هغه په دې مخ راکږي، بیا به حق ادا نه کړي. او یو حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې د یو سړي په مخ دانه راوخیږي او دا دانه راوبهیږي او دا ښځه تې دا په ژبه صفا کړي، بیا به هم حق ادا نه کړي. او دا راولګي لاس اوچتوي په خاوند بدې ردي ورته وایي. زه خو حیران شم والله په ما غونه زیږ شي چې دا ښځه به الله له څه جواب ورکوي. خو درنه ښځه چې خاوند ترې مخ واړوي په دې ځمکه او اسمان یو شي چې یاره څه چل دی ګورې بیا خفه دی، نو بیا کوشش کوي چې اوس راضي کړي. نو اوس دلته رسول الله وسلم ادب ښیي ځکه ترې مخ اړوي، نو په دې ادب خو به هغه پوه شي په دې طریقې سره چې هغه څه وي درنه ښځه وي. بعضو نه چې مخ واړه ښه خوشحاله شي بې ادبه یې که نه. ګوره اوس هسې دې خبرې ته سوچ وکړي. نو هر څه پرېږدئ. رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې یو خاوند خپله ښځه راوغواړي طلایي ته او دا ورنه شي، د سهاره پورې ملایک په دې ښځه لعنت وایي. دا وړه خبره دا غټه خبره ده. نو چې دا خاوند ترې خفه شي او دی ترې مخ واړوي او دی ورسره خبرې بندې کړي، نو څه خیال په دې به رحمتونه راورېږي. نو الله دې رحم وکړي. دا زنانو دا مسله ګوره ډېره حساسه ده. زه ورته وایم چې دا خاوندان معمولي څوک نه دي، دا ډېر غټ خلک دي او دوی له الله دا مقام ورکړی دی، دوی له شریعت دا مقام ورکړی او حقدار د دې دي، حقدار دي. څومره څه کوي او دا ښځه د الله د توفیق نه بعد په ده پناه نه ده، دی صادر نه دی. او چې دا خاوند ترې مړ شي که دی هر څنګه وي که په داسې حال کې چې بد حال یې و دغې خو هغه ښځه بیا ټولو ته په ډاکې شي.